سلامونه د لر او بر پښتنو. نن د خیبر پښتونخوا د یو مداري په باره کې د سره غږیږم. کله چې ټیک ټاک نوی شروع شو دې مداري زمونږ د انټرنیشنل رنډۍ سره هم یو ځینې ویډیوګانې جوړې کړې. نور څه استعداد نه لري خو کله به د یوې نجلۍ سره ویډیو جوړه کړه په هوټل کې، کله د بلې سره، کله به پردۍ پیسې خلکو ته ښولې. په دې باندې خپل د ټیک ټاک اکاونټ روان کړی و. او اوس چې د ټیک ټاک لایف شروع شو نو اوس بیچاره د پولي ټک ته ناست دی او 2 نفر 2 ګلن ډبل ټیپ پشت د سکورې کار دی. په دې باندې گزاره روانه ده. اوس تاسو د خبرې واورئ بیا د هغې نه بعد نورې خبرې کوو. ټول ټیک ټاک کې د ولي ډېر عزت کوم. ولې کوم؟ زما پښتون رور دی. زه ګوره د پیسو سپی نه یم، خدای ماله ډېره دنیا راکړې. تا سره به دا ګفټینګ پیسې، ما سره خدای ماله دومره پیسې راکړې چې تاسو به دا ګفټینګ هیر شئ. قدر ته مې دلته یو بیګ وخیلو دلته صرف. زه ټوله ورځ ګیمونه ښه دا په کوم انسان وایي چې په ټول ټیک ټاک کې د ولي زیات عزت کوم. ولې کوم؟ ځکه چې زما پښتون رور دی. نو ستا هغه وخت کې پښتون رور نه و کله چې دی په ایران کې پروت و، کله چې دی ترکیې ته لاړ او په یو کندر کې پروت و او چا یې پوښتنه نه کوله. هلته نه ستا ورور نه زما ورور او نه د نورو جینکو میړه و. اوس یې چې ویو پیدا کړه اوس ستا ورور شو، زما ورور شو. د دوبۍ رنډیانې هم ټولې وایي چې دا زمونږ خوښېږي او زمونږ میړه دی او دغه دی وغه دی. نو په کم انسانه او د ټیک ټاک مداري زه تا ته دا وایم چې د دې خپلو پښتنو په سترګو کې ډېرې خاورې مه اچوئ. پښتانه دومره کمکل نه دي خو تاسو نه کمکلان جوړ کړي دي. د ټیک ټاک سکرین ټول تاسو ډمانه نیولی دی. یو ښه سړی نه پرېږدي چې ټیک ټاک په فاریو کې راشي او د دې خلکو ذهنونه خلاص کړي. بس چې فاریو ته لاړ شي یو ډم پورته ځي بل ډم ښکته ځي. نور د دا مداریتوب بند که نور څوک دې نه پېژني موږ دې پېژنو. ښه